بیا هم تاسو ټولو کتونکو او همدارنګه ګرانو زده کوونکو ته په ای لرنینګ پښتو آنلاین ټولګي کې ښه راغلاست ویم. اوس راځو په خاص ډول سره یا په ځانګړي ډول سره د سټارټر کتاب اړوند یو څه موضوعاتو باندې غږیږو. لومړی کوم موضوعات به موږ په سټارټر کتاب کې لولو یا هم کوم موضوعاتو یا هم کوم هغه ډیټا ته به موږ ضرورت لرو. د دې ټولو لپاره لومړی موږ سره د سټارټر کتاب دی. د سټارټر کوم هغه بوک چې دی موږ سره دا دی. زه درته دا کتاب په ګروپ کې هم خېجوم یا ما به خېجولی کېدی شي تاسو ولټوئ او یا هم تاسو کولی شئ یاد کتاب په بازار کې یا مارکیټ کې واخلئ. ورسره هم د دغه کتاب سره موږ ورک بوک هم لرو. هغه درس چې موږ په دې کتاب کې لولو د دې کتاب سره تاسو باید په ورک بوک یا هم کتابچه په اصطلاح دې کې تاسو کار وکئ. دا دویم هغه مواد د دې کتاب دی. دریمه مهمه موضوع د دې کتاب هغه موږ سره آډیو دی. کم درس چې موږ په دې کتاب کې لولو په دې سټارټر کتاب کې هغه هر یو برخه آډیو لري یا هم لسننګ یا هم غږیز برخې لري. نو زه هم تاسو ته په ویډیو درس کې آډیو هغه درسونه پلی کوم یا هم آډیو په مخ وړم، خو کوشش وکړئ دغه آډیو درسونه به هم ما ګروپ کې خېجولی تاسو ښکته کړئ او ځان سره بار څو دفعې واورئ. په ضمن کې د هر یو یونټ په پای کې موږ ویډیوي درس هم لرو. نو د ویډیوي درس لپاره هم موږ سره یو څه ویډیوګانې دي. ممکن دا ویډیوګانې هم تاسو سره زه شیر کړم او که نه وي نو زه په ویډیو کې دغه ویډیوګانې درس تاسو ته پلی کوم. او ورسره یو بله موضوع دا ده چې موږ سره ورک بوک یا هم هغه د کار کتابچه کې تاسو یو نیم لسننګو ته ضرورت لرئ. نو هغه لپاره موږ سره لسننګ فایل یا هم لسننګ کې موږ سره یو څه غږیز کلیپونه دي. دا هم تاسو باید ترلاسه کړئ او دا مواد تاسو ولرئ تر څو د ورک بوک کې د کار کولو پر مهال تاسو پلی کړئ او همدارنګه خپل کار مخته یوسئ. په وروستی قدم کې موږ سره په دې کتاب کې آی چیکر دی. آی چیکر په دې معنا که چیرته تاسو غواړئ د یو یونټ ختمېدو څخه وروسته ځان نه امتحان واخلئ یا ځان نه ټسټ واخلئ، نو دې لپاره تاسو کولی شئ د آی چیکر څخه استفاده وکړئ. د آی چیکر یو ډېر ښه موضوع ده او ډېر ښه سیسټم دی. انشاءالله راتلونکي ویډیو کې به تاسو ته د آی چیکر په باره کې زه معلومات هم در کوم. خو اوس فعلا یاد ساته چې آی چیکر د صرف د ټیسټ اخیستلو لپاره ده. هغه هم کله چې تاسو یو یونټ ووایئ نو د ټیسټ اخیستلو یا د امتحان اخیستلو هغه طریقه هم درته ښیم او همدارنګه د آی چیکر په باره کې وروسته غږیږم. نو دا ټول موږ سره د امریکن انګلیش فایل سټارټر کتاب مواد یا هم هغه ډیټا ده. تاسو باید د دې ټولو ډیټا ته یا هم تاسو ځان مطمئن کړئ چې د ټولو ډیټا یا هم مټیریلز ته لاسرسی لرئ. که ممکن و هم دغه ګروپ څخه ښکته کړئ، که نه نو تاسو کولی شئ په بازار کې کتاب واخلئ او دا ټول مواد په همدې کتاب کې تاسو ترلاسه کولی شئ. اوس راځو د دغه کتاب داخل ته ننوځو. زمونږ د آنلاین کلاس لومړی درس به په سټارټر کتاب کې اوسي. دا ابتدایي کتاب دی د دغه اکسفورډ امریکن انګلیش فایل سیریز. چونکې دا کتاب دومره ابتدایي لیول کې هم نه ده، بلکې هغه کسانو لپاره ده چې هغو حد اقل 3-4 میاشتې یا 5 میاشتې انګلیسي ویلي یا انګلیسي سره یو څه بلدتیا ولري. نو دغه کسانو لپاره دا کتاب ډیر آیډیل یا هم ډیر مناسب دی. راځو په دې کتاب کې به موږ څه ویو. لکه څنګه په تېره ویډیو کې لږ څه موږ وضاحت هم ورکړه په فایل سیریز کې کوم موضوعات باندې موږ غږیږو، خو بیا هم راځو په دې کتاب کې موږ سره کانټینټس دی یا محتویات دی. دغه کتاب یا امریکن انګلیش فایل سټارټر کتاب په 1200 فایلونو یا یونټونو باندې ویشل شوي او هر یو یونټ بیا 2 نور سیکشن یا هم بخش لري، لکه A دی او همدارنګه B دی. په ضمن کې موږ د هر یو یونټ په پایله کې یعنی د یو یونټ په آخره کې موږ پراکټیکل انګلیش لرو یعنی عملی انګلیسي، او د بل یونټ په آخره کې موږ سره ریویو اینډ چیک لرو. دا هغه موضوعات دي چې تاسو په دې کتاب کې لولئ به د خیره. د دغه امریکن انګلیش فایل سیریز په ټولو کتابونو او په خاص ډول سره په سټارټر کتاب کې زموږ مین فوکس هغه اصلي تمرکز به ګرامر باندې به وشي. د ګرامر اړوند موضوعات به زه تاسو ته تشریح کوم په لیکلې بڼه باندې. ویکیبلري اړوند موضوعاتو د دیو ډېر زیات توجه کوي او په ضمن کې د پروننسیشن یا هم تلفظ اړوند یو څه موضوعات دی راغلي دي.
دا د دې کورس یا د دې کتاب هغه کنټینټس یا محتویات دي چې تاسې کولی شئ ولولئ یا هم چکې کړئ. د دې سره سره په انګلیسي کې موږ سره یو څه نور هغه سکلز هغه کم بیسیک موږ سره سکلز دي هغه هم دي په نظر کې نیولي. لکه موږ سره انګلیسي کې یو بل مهارت چې د هغه سپیکینګ یا هم کمیونیکیشن دی. نو د کمیونیکیشن لپاره دی یو ځانګړی برخه جدا کړی دی په ۶ صفحو کې. نو دغه صفحو کې دیو د کمیونیکیشن اړوند یو څه موضوعات مطرح کړي. نو موږ د درس په جریان کې دغه صفحو ته ځو هغه هم تشریح کوو. د انګلیسي ژبې یو بل مهارت یا سکل هغه رایټینګ دی. نو په دغه سټارټر کتاب کې د رایټینګ هغه بیخي ابتدایي موضوعات دی راغستې دي. نو په رایټینګ کې به موږ کم اړین موضوعات اوس هغه به تشریح کوو. لیسنینګ د انګلیسي ژبې یو ډیر مهم او همدارنګه حیاتي سکل یا هم مهارت دی. په دغه فایل سیریز او په خاص ډول سره په سټارټر کتاب کې دیو ډیر زیات فوکس یا تمرکز په لیسنینګ باندې کوي. هر درس چې موږ لولو یا هم ویو هغې نه وروسته موږ باید غوږ هم ونیسو. نو لیسنینګ هر درس موږ سره هغه لیسنینګ یا فایل لري یا لیسنینګ ټریک لري. تاسو باید هر درس ته غوږ ونیسئ. د لیسنینګ لپاره کم کلیپونه یا فایلز چې دی هغه تاسو ته مخکې ما په ګروپ کې شیر کړی دی. تاسو هم دې ځای نه ښکته کوئ. ګرامر موضوعات لپاره ویکابلري او ساوند بینک لپاره هم تاسو د صفحې ځانګړې شوي دي. تاسو کولی شئ په همدغه صفحو کې یاد موضوعات ترلاسه کړئ. دا هم د دغه کتاب کنټینټس محتویات دي. نور دا ټول 12 یونټه باندې ویشل کیږي. هر یونټ بیا A او B سیکشن لري. فرض که موږ لومړی یونټ ویو نو په هر یو یونټ کې به موږ کوم موضوعاتو باندې غږیږو. یو خبره باید زه تاسو ته یادونه وکړم د کتاب په ابتدا کې هغه دا چې هر کله چې موږ یو یونټ شروع کوو د یونټ شروع کولو څخه مخکې موږ د دغه یونټ مربوط کم ګرامر چې موږ ته راکړل شوی اوس هغه تدریسوو. د مثال په ډول سره په فایل 1A یونټ کې یا هم برخه کې موږ ته په ګرامر کې بی ورب راغستل شوی دی او همدارنګه سبجیکټ پروناون کې آی او یو دی. نو موږ به د دغه فایل د شروع کولو څخه مخکې به ټو بی ورب یا بی ورب به پیژنو او په ضمن کې سبجیکټ پروناون کې آی او یو دا موضوعات به پیژنو. هر کله چې موږ په دې باندې مطمئن شولو چې ټو بی ورب کم دی او سبجیکټ پروناونز کم دی هغه نه وروسته به موږ دغه یونټ کم فایل چې دی دا به شروع کوو. په دویم قدم کې د یونټ شروع کولو مخکې باید د دغه یونټ مربوط موږ ویکابلري تشریح کړو یا لغتونه واخلو. نو لغتونه د تلفظ او معناو سره موږ تاسو ته به لولو، تاسو ته به تشریح کوو. همدارنګه کوم هغه ورډ فایل یا په پی ډي اف فایل کې به هم موږ ګروپ کې تر تاسې رسوو. نو کوشش وکړئ په لغتونو باندې ډیر زیات تاسې فوکس وکړئ. لغتونه روزانه تاسې زده کوئ او مثالونه جوړوئ. په پروننسیشن کې هم د یو نیم موضوعات راغستې دي. نو موږ به کوشش کوو چې هغه موضوعات چې اړین وسي تشریح کړو او تاسې ته یو څه واضح کړو. نو هر یو یونټ کې موږ ځانګړی موضوع باندې بحث کوو. لکه مثال فایل 1A سیکشن چې دی زموږ موضوع هغه هیلو یا هم سلام اړوند موضوعاتو باندې غږیږو. په همدې ترتیب سره به موږ کله چې داخلیږو نو هر یو یونټ ځان ته د لیسنینګ فایل لپاره ټریک لري. مثال دغه درس که چیرته تاسو لولئ نو دې لپاره به دلته لیسنینګ کوئ یا هم اورېدنې لپاره کم کلیپ چې دی به تاسو پلی کوئ. نو انشاءالله موږ په ترتیب سره چې کوم د دې کتاب تقاضا هغه ډیمانډ اوسي همغه ترتیب سره به مخکې ځو. خلاصه دا چې د دې کتاب تشریح لپاره د دې کتاب د تدریس لپاره 3 نقاط موږ ته ډیر زیات مهم دي. هغه دا چې لومړی د هر یو فایل د هر یو یونټ شروع کېدو څخه مخکې موږ ګرامر تشریح کوو. ورپسې ویکابلري دی او په دریم قدم کې پروننسیشن دی. دغه ټول مواد چې موږ تشریح کوو د دې لیکنې یا ټیکسټ په بڼه باندې تاسې سره په واتساپ ګروپ کې روزانه همغه د یونټ ترتیب سره تاسو شریک کوو. نو کوشش وکړئ دغه درسونه تاسې په شوق سره تر پایه تعقیب کړئ. که چېرته په دغه کتاب اړوند څه پوښتنه وسي یا اړوند موضوع تاسې لرئ نو کولی شئ ما سره په واتساپ نو تاسې کولی شئ په همدغه کم کارخانګي همدارنګه پوښتنو او ځوابونو کم ګروپ کې چې هستئ همدې کې ما سره موضوع شریکئ. بله موضوع دا ده چې دا کتاب سره چې تاسې اشنا کېږئ نو دا به هم طبعا 1 هفته 2 هفته وخت به نیسي ځکه ابتدا کې تاسې د کتاب سره اشنایي لپاره ډېر ستونزو سره مخ کې شئ. شاید نو زړه به نه تنګوئ. اول 2 یونټه به تاسو ته کېدای شي په دې سخت اوسي چې تاسې د کتاب سره اشنا ناسئ.
هر کله چې د کتاب او سریز سره تاسو آشنا شولئ نو بیا دغه شپږ وړه کتابونه تاسو ته ډېر زیات ساده کېږي او انګلیسي په ښه شان سره تاسو زده کولی شئ. یوه بله یادونه زه چې تاسو ته باید وکړم هغه دا ده چې کلاسونه عموما په دوه ډوله نن په 21م عصر کې کلاسونه نن سبا عموما په دوه ډوله اخیستل کېږي. یو چې د آنلاین کلاسونه دي کوم چې موږ اوس مخته وړو او بل چې د آفلاین کلاسونه دي. طبیعي خبره ده چې آفلاین کلاسونه ډېر مهم دي، همدارنګه په آفلاین کلاسونو کې موږ ډېر ښه هر څه یادولی شو نسبتاً په آنلاین کلاسونو کې. نو هغه ډول چې موږ په آفلاین یا هم په فزیکي کلاسونو کې تدریس کېږي یا کوو نو هغه کیدای شي ممکن په آنلاین کلاسونو کې نه وسي. نو کیدای شي موږ په آنلاین کلاسونو کې یو نیمګړتیاو سره مخ شو، یعنې هغه چې کم عرض یا هغه چې کم د دې کتاب ډیمانډ وسي په وجه د آنلاین توب په وجه دی چې موږ آنلاین ډول سره تاسو ته تدریسو شاید یو نیمګړتیاوې ولرو. نو دې لپاره تاسو ته ځکه زه مخکې نه یادونه کوم چې په فزیکي کلاس کې شاید دا کتاب ډېر ښه ډول سره تدریس شي، خو په آنلاین ډول سره یو نیم موضوعات کیدای شي موږ نه پاتې شي یا یو نیم موضوعات کیدای شي موږ ښه تشریح نه شو کړی په وجه د دې چې موږ فزیکي ډول سره شتون نه لرو بلکې په آنلاین ډول سره یو. نو دا به ځکه یو ستونزه واوسي، خو بیا هم موږ به کوشش کوو چې د خپل وس مطابق دغه سټارټر کتاب تاسو ته ښه ډول سره تدریس کوو. انشاءالله د دغه کتاب د ختمولو سره تاسو انګلیسي کې ډېر زیات ترقي یا ډېر زیات چینجز یا هم بدلون احساس وکئ. او په ضمن کې به د دې کتاب په پای کې به موږ تاسو ته د دې کتاب یو سرټیفیکیټ هم ترتیبوو انشاءالله. هر هغه ملګرو چې ټیسټ ورکړه او ټیسټ یې پاس کړم د دغه کتاب هغو ته به موږ سرټیفیکیټ هم ورکوو. نو دا د موږ سره د امریکن انګلیش فایل سیریز سټارټر کتاب اړوند لنډ معلومات. نو کوشش وکړئ د هر ورځې درس تاسې په همغه ورځ کې تعقیب کړئ، ولولئ، او که چېرته ستونزه وي همغه ورځې درس مطابق ستونزه باید تاسې په همغه ورځ کې د هوم ورک همدارنګه د پوښتنو او ځوابونو ګروپ کې ما سره شریک کړئ. که چېرته تاسې روزانه ویډیوګانې یا درسونه تعقیب نه کوئ یعنې ورځ دوه ورځې بعد تاسې تعقیبوئ کیدای شي بیا درسونه در باندې اوورلوډ شي یا زیات شي او بالاخره تاسې د انګلیسي سره هغه کوم علاقه شوق چې لرئ هغه له منځه لاړ شي. نو الله دې نه کړي داسې، خو کوشش وکړئ هر ورځ تاسې درسونه په آنلاین ډول سره یا هم دا ویډیو چې کوم موږ تاسو ته ترتیبوو دا راښکته کوئ او چې فری وخت هم پیدا کوو تاسې لولئ، مطالعه کوئ او ځان ورباندې پوهوئ. نو انشاءالله زموږ راتلونکې ویډیو به د امریکن انګلیش فایل سیریز د سټارټر کتاب فایل 1A یا د لومړی فایل یا یونټ لومړی درس به اوسي. روزانه په هر ورځ درس کې نه روزانه درس کې به موږ د یو یونټ یا یو فایل یو سیکشن به تاسو ته تدریسوو. ممکن درسونه لږ څه زیات هم شي خو بیا هم تاسو کوشش وکړئ وخت زیات ورکړئ تر څو دغه سیریز یا دا کوم لینګویج کورس چې دی موږ په شپږو میاشتو یا په ډېر لنډ موده کې پای ته ورسوو.